کتونکو ذوالفقار کیف راغلی دی او نن سبا چې زمونږ په دې معاشره کې په دې نوي نسل کې دا دومره جذباتي نسل چې دی دا دی چې څه کوي دوه خبرې په دې باندې ذوالفقاره کوم د باچا صاحب ډېره زیاته مننه کوم د خالق شاه شاکر صاحب او د پښتونیان روبل هغوی را سره ناست دي د روبل حجره کې ناست یو خو زه چې نږدو حالاتو ته ګورم نو ډېر خفه شم زمونږ وړوکوالي چې و کیف نو هغه داسې و چې په خپله لویېږو اوس په بچو ډېرې پیسې لګي بریډونه او جیمونه او خولې کې ورکول او د پوزې نه چخې لرې کول او په هغه امتیازې او د هغه ول ما د خپل بچي ځان سره د ورځو د شپو ورغولي دي په سیندونو په کومو ځایونو باندې باچا صاحب عبدالرحمن ګرځی ماشومانو ته دا بلا شي مسلې راځي د ژمي لویې لویې شپې چې زما دې سټ سره به نښتې و تودو تودو لوګي به چې راخاتل او په تکلیف کې به ورته مې وایي ما به ټوله شپه سترګه پټه نه کړه او د ژمي لویه شپه په خوب خلاصېږي چې کله بندې ویښي پاسپټان کې یا چې تاسو مسلې نو بیا دا شپه نه خلاصېږي ډېره ګرانه لویه نو دغه شپې به پلاران لوڼه کي او ډېر ارمانونه یې تړلي وي خپل بچي سره د یو زلمي بې وخته مرګ نه دی دا یو خاندان په شا راغلي باچا صاحب یو خاندان پلار ورسره ارمانونه تړلي وي د پلار خو ملا تیر مات کړي ډېرې خویندې سرتورې شي ډېرې میندې سرونه شو کوي نو مهرباني وکړئ زلمو ته دا وایم چې د پلار دوره ډېرې خوارۍ وکړي ستا موټرسایکل او ستا موبایل او ستا یو فرمایش او ستا ملګري او ستا مجمع وړل او راړل او ستا په ویښتو چې څومره پیسې لګي مونږ خو چې به دې سر کې لار ویاست د لار او پردی مشر به مخکې د راغل زر به سر داسې د جسمت دی ولې دا تاسې کم کوي نو بیا دې زلمو سره دومره ډېر اختیار دی د دوی میلمه بل شان دی د دوی دود دستور د دوی یارانې د دوی ګفتونه بل شان دي نو چې دا دومره فرمایشونه پلارونه پوره کوي پلاران پوره کوي نو بیا د پلار څخه دا حق نشته دی چې دا پلار تا ته ووایي چې دا پلانکې چرسي دی د سره مه ګرځه دا پلانکې غال دی د سره مه ګرځه ما له به پردی سر کور ته راړې دی نه واوړه نو بچې ته په دې سوچ وکړه چې زما دا پلار ما ته ولې وایي دی خو ستا د ښه مستقبل دپاره د ځان دپاره د خپل کور د عزت دپاره نو چې تا ته داسې خبره وکړي یا ستا یو فرمایش پوره نه شي یا ستا یو دغه کې لږ غوندې کمې راشي ته به ګولای خورې یا به تماچه راکړې ځان بولې اوس زموږ په کلي کې دغه د کیس